تاسو خپل الله ته مخ کیا چې تاسو د الله د دې زندان ډیر ویریږئ، که د امریکانو د کیوبا د زندان ډیر ویریږئ. اې د زندان ویریدونکو خلکو، د رب العالمین زندان خو یو ورځ در په یاد کړئ که نه؟ د سی آی ای او د آی اس آی د استخباراتو خاطر کوئ، د هغې نه ډارېږئ. د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي او ستاسو اعمال لیکي، او الله درته ناظر دی، شاهد دی، په سر باندې ټولې خبرې مار وي او لیکل کیږي، او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی ننباسي، مالک دی، خالق دی، حساب هم در سره کوي. د الله د جواسیسو خاطر هم کوي که نه کوي؟ د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي، څه راپور یې درته جوړ کړی دی؟ که د دنیا د زبانیت السجن، د زندان د تعذیب، د وحشي انسانانو، بې احساس انسانانو، د قمچینو د لرګیو نه ویریږئ. آیا د الله هغه ملک هم در په یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي؟ علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. د هغه غلاظ و شداد و ملائکو د عذاب هغه هم تصور د سره شته که نه؟ عقیده د سره شته که نه؟ آیا د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي؟ بوش دې هم وار وي، او د بوش د مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو قمچینې په لاس کې اخیستې دي، په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي، ټولې د وار وړي چې دغسې طغات و فرعینه په ټول د تاریخ کې زښته ډېر تېر شوي دي، خو د حق غږ یې نه دی خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې. تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبت به دوه تازه کا. ستاسو د ظلمونه به بیا بیرته د مجاهدونو صفونه جوړ کا. تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې پلکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د ستونې ازغي وګرځېدل. ګرانه ده ورته چې دې ملت سره وکړه. د افغانستان په ملت باندې هم د بېغیرتانو ګمان مه کوئ. د ملت نن قیادت ته ولاړله، د کاروان نن بېساربانه شو، د رمه نن بشپنه شوه چې هرې خواته لکه میږي غوندې سرسام تراسیمه منډې ویي، او دا وحشي لیوان د انسانیت د دیموکراسۍ په نامه باندې د هرې خوا نه هر نوع وحشت پې کوي. تاسو ګمان مه کوئ چې د ملت ټول ایمان او احساس غورځولی دی. په دې ملت کې ویده زمریان شته، په دې ملت کې زخمی زمریان شته، په دې ملت کې د زمریانو بچیان شته، په دې ملت کې د شهیدانو زامن شته. هغه به د دې ملت انتقام اخلي. د وطن چې تاسو اوس په امریکایانو آبادوئ، د وطن چې اوس تاسو په امریکایانو آبادوئ او د دې آبادۍ په قیمت کې د افغاني پیغلو عفت ورته تحفه وړاندې کوئ، او د خپل بابا او نیکه د موزیم د تورې د عبرت ټوپک ورته په هدیو کې ورکوئ، د بېغیرتۍ په شکل جزیه ورکوئ. دا د آبادۍ تصور، د غلامۍ تصور تاسو اوس اجنبي تصور دی چې د ملت ته راوړی دی. د افغان قوم د آزادمنشي دا د دې قوم د خصایصو نه ده. څوک چې وایي چې پرېږدي چې افغانستان امریکایان آباد کا، هغه په حقیقت باندې تاریخ په ټولو غازیانو باندې د محکومیت او د جنایت فیصله کوي چې هغو دا جرم کړی دی چې انګریزانو سره جنګ کړی دی چې افغانستان یې ولې داسې نه دی آباد کړی لکه پاکستان چې آباد کا. که افغانستان په ټول تاریخ کې د انګریزانو سره په قاره هند کې غزاګانې نه وای کړې، نن خو به انګریزانو په افغانستان کوم یو خطریل او خطاهن جوړ کړی وه، نن خو به د شلډزو فابریکه ورته جوړه وه که نه، نن خو به څو د اوسپنې پلونه او سړکونه ورته جوړ وو، څو زاړه اپارتمانونه او قصرونه خو به ورته آباد وو. خو دې قوم خپل ټول ځان وران کا، وطن یې وران کا په دې چې خپل عزت او عفت وساتي. دا د اوس منطق هم د کومه ځای پیدا کا چې عفت دې پایمال شي، ازادي دې پایمال شي، دین دې پایمال شي، چې سړک درته جوړ شي، چې شرابخانه درته آباده شي، چې د ډانس کلب درته جوړ شي، چې د ساز و تنبور فضا درته برابره شي. دا اجنبي تصور دی. د دجالان دي، منحرفین دي چې د دې قوم رنګ بدوي، نوم یې بدوي. تاسو خپل الله ته مخ کیا چې تاسو د الله د دې زندان ډیر ویریږئ، که د امریکانو د کیوبا د زندان ډیر ویریږئ.
ای د زندان ویریدونکو خلکو د رب العالمین زندان خو یو ورځ در په یاد کړئ که نه د CIA او د ISI د استخباراتو خاطر کوئ د هغې نه ډارېږئ د رب العالمین کرام الکاتبین چې ستاسو سره شپه ورځ ناست دي او ستاسو اعمال لیکي او الله درته ناظر دی شاهد دی په سر باندې ټولې خبرې مار وي او لیکل کیږي او قادر دی چې تا په مځکه باندې ژوندی نه نباسي مالک دی خالق دی حساب هم در سره کوي دا د الله د جواسیسو خاطر هم کوي که نه کوي دا د الله د استخباراتو نه هم کله ډار شوی که نه شوی چې استخبارات څه درته لیکي څه راپور درته جوړ کړی دی که د دنیا د زبانیت السجن د زندان د تعذیب د وحشي انسانانو بې احساس انسانانو د قمچینو د لرګیو نه ویرېږئ آیا د الله هغه ملک هم در په یاد دي که نه چې هغوی د الله معصیت نه کوي علیهم ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون د هغه غلاظ و شداد و ملائکو د عذاب هغه هم تصور د سره شته که نه عقیده د سره شته که نه آیا د ژوند به تر اخره پورې همدغسې وي بوش دې هم وار وي او د بوش د مزدوران چې نن د هغې دپاره لاسپیکر جوړ شوي دي او د صلیبي لښکرو قمچینې په لاس کې اخیستې دي په هر ځای کې مسلمانانو دعا تعذیبوي ټولې د وار وړي چې دغسې طغات و فرعینه په ټول د تاریخ کې زښته ډېر تېر شوي دي خو د حق غږ یې نه دی خاموش کړی او د دې دعوت جذبه یې نه ده ورانه کړې تاسو د تشدد به زمونږ په مسلمانانو کې مړاوې د جهاد جذبت به دوه وري تازه کا ستاسو د ظلمونه به بیا بیرته د مجاهدونو صفونه جوړ کا تاسو د دې ظلم نتیجه وه چې نن په عراق کې په لکاو مسلمانان مسلح شول او په ځان پورې بمونه تړي او د صلیبي لښکرو دپاره د ستونې ازغي وګرځېدل ګرانه ده ورته چې دې ملت سره وکړه د افغانستان په ملت باندې هم د بېغیرتانو ګمان مه کوئ د ملت نن قیادت ته ولاړله د کاروان نن بېساربانه شو د رمه نن بشپنه شوه چې هرې خواته لکه میږي غوندې سرسام تراسیمه منډې ویي او دا وحشي لیوان د انسانیت د دیموکراسۍ په نامه باندې د هرې خوا نه هر نوع وحشت پې کوي تاسو ګمان مه کوئ چې د ملت ټول ایمان او احساس غورځولی دی په دې ملت کې ویده زمریان شته په دې ملت کې زخمی زمریان شته په دې ملت کې د زمریانو بچیان شته په دې ملت کې د شهیدانو زامن شته هغه به د دې ملت انتقام اخلي د وطن چې تاسو اوس په امریکایانو آبادوئ د وطن چې اوس تاسو په امریکایانو آبادوئ او د دې آبادۍ په قیمت کې د افغاني پیغلو عفت ورته تحفه وړاندې کوئ او د خپل بابا او نیکه د موزیم د تورې د عبرت ټوپک ورته په هدیو کې ورکوئ د بېغیرتۍ په شکل جزیه ورکوئ دا د آبادۍ تصور د غلامۍ تصور تاسو اوس اجنبي تصور دی چې د ملت ته راوړی دی د افغان قوم د آزادمنشي دا د دې قوم د خصایصو نه ده څوک چې وایي چې پرېږدي چې افغانستان امریکایان آباد کا هغه په حقیقت باندې تاریخ په ټولو غازیانو باندې د محکومیت او د جنایت فیصله کوي چې هغو دا جرم کړی دی چې انګریزانو سره جنګ کړی دی چې افغانستان یې ولې داسې نه دی آباد کړی لکه پاکستان چې آباد کا که افغانستان په ټول تاریخ کې د انګریزانو سره په قاره هند کې غزاګانې نه وای کړې نن خو به انګریزانو په افغانستان کوم یو خطریل او خطاهن جوړ کړی وه نن خو به د شلډازو فابریکه ورته جوړه وه که نه نن خو به څو د اوسپنې پلونه او سړکونه ورته جوړ وو څو زاړه اپارتمانونه او قصرونه خو به ورته آباد وو خو دې قوم خپل ټول ځان وران کا وطن وران کا په دې چې خپل عزت او عفت وساتي دا د اوس منطق هم د کومه ځه پیدا کا چې عفت د پایمال شي ازادي د پایمال شي دین د پایمال شي چې سړک درته جوړ شي چې شرابخانه درته آباده شي چې د ډانس کلب درته جوړ شي چې د ساز و تنبور فضا درته برابره شي دا اجنبي تصور دی د دجالان دي منحرفین دي چې د دې قوم رنګ بدوي نوم یې بدوي